دغه د ریپبلیکن او د ډیموکرات موضوع ته چې زه وګورم، یو خو دغه ډیره زیاته جدي موضوع چې راواخلو د ایمیګریشن سره د ریپبلیکنانو دغه رویه ده، دا اساید پرېږدو. دا یو موضوع ده، دا به اوس یو څه وخت لپاره پرېږدو. په صورت عموم باندې د افغانانو او د ریپبلیکنانو ګټې ډېرې سره شریکې دي. کومې غټې دعوې چې ریپبلیکنان وایي د موږ کور ویلیوز او د ریپبلیکنانو کور ویلیوز ډېر یو بل سره ورته دي. دوی هم په مذهب باندې تایید کوي، موږ هم په مذهب تاکید کوو. دوی هم تاکید کوي، موږ هم کوو. دوی هم په رسم و رواج تاکید کوي، موږ هم کوو. دوی په ابورشن باندې تاکید کوي، موږ هم کوو. دوی هم په دغه غټو مسلو کې ریپ میپ وغیره او زناوی مناوی باندې کوي، موږ هم. دوی هم ال جی بی ټي مخالف دي، د ګی میریج موږ یې مخالف یو. یعنې د موږ ارزښتونه او د دوی ارزښتونه تقریبا سره ورته دي. د ایمیګریشن موضوع پاتې کېږي که چېرته افغانان یا نور خلک ریپبلیکنانو ته ډېر ورسي او دوی سره صحیح خبرې ورباندې وکړي، ممکن دغه مایند چینج یې وکړي یو څه اندازه پورې. نو معنا دا چې موږ په دې واړه شي کې نښتي یو او هغه موږ ته دغه اوس دغه یو موضوع پیدا شوی چې په دې کې هم ټرمپ چې رښتیا خبره یې نه ده ملامته. ځکه چې کوم ایواکویشن افغانستان نه اوس دغه ایواکویشن بنګلادیش ته هم په دغه طریقه نه و پکار. او په همغه وخت کې ما خپل هم چیغې ویلی چې دا څه رقم چل ده. ما یو ورځ د سرکازم په توګه باندې ویلې چې ما ته یو کور نه زنګ ووایي چې دغه رقم ته خلک په د برق په بیلو درغلل، په پلانکي درغلل. ما به ورته ویل چې امریکا کې زه ناست یم او چلونه ما ته تاسو ښایي خره زمنو هم چې قتل د رښتیا د برق په بیلو راغلي. نو هغه خلکو ته زه وشرمولم ځکه ما خو د امریکا د اصلي امریکا هغه د قانون مطابق خبره کوله او هغلته شی ګډوله سه. نو په دې کې نه ډیموکراتان باید چت پرت وکړي، نه بل څوک وکړي. او البته مامورین دې زیات کړي چې دوی خپل سکرینینګ وکړي او هغه کوم شی چې قانوني ده قانون ته دې برابر کړي، ایمیګریشن دې وکړي. نه ریپبلیکنان اصلا ریپبلیکنان داسې دي لکه پښتانه، د دې په ځای چې خبره پالي پاپي کې وکړي بس ډانګ پیل یې کوي. داسې ځان شو کړی چې موږ د ایمیګریشن مخالف یو. په زړه کې به وایي چې دا یا له کم راغلي وای یا په طریقه راغلي وای. ځکه که چېرته ریپبلیکنان په دې پوه سي چې د ما په آرټیکل کې به دا ځای م وي، که ریپبلیکنان په دې پوه سول چې ایمیګریشن بند څه، نو که اوس نه وي 20 کاله بعد ریپبلیکنان چیغې بغارې وایي چې ایمیګریشن بیرته شروع کړي. ځکه دوی چې څومره ملک نه پښې راتاوي کړي، دا ملک چې په ماجرو دوی مدیریت نه کړي، نو دوی باید دغه امریکا په څو ټوټو باندې تقسیم کړي او څو ملکونه چې جوړ کړي. ځکه چې سپینیان نسي کولی چې دغه ملک بیا مدیریت کړي، نه رسیدګي ورته کولی سي، نه امکانات ورته پیدا کولی سي، نه ټکسونه ورکولی سي. دغه 4000 مایله هایوې دا دوی نشي چلولی. له کالیفورنیا نه تر ورجینیا پورې تګ راتګ چې موږ ټرکونه کې بیا یو دا کوو، دا انسانان دي چې چلی او دې انسان ته که دې ټرک ته وګورې یا هندو ډریور ده، مال چې ده د چینایي ده، هغه هم دلته ناسته او د چا خبره ډسپاچ ورته افغان کوي. دا 3 واړه کسان چې دي دا ماجر دي. ماجر چې لاړ، چینایي چې ده تجار نسته، هندو ډریور نسته او افغان ډسپاچر نسته. پس د تا ټرکینګ او سرکونه او هایوې بنده سو. چې هایوې دې بنده سول، هلته مواد ټول پورته خیزي، قیمته کېږي او امریکا کې ګډوډي رامنځته کېږي. بل دوی له ټولې دنیا نه پښې راتاوې کړي دي او خپله د امریکا 50 ایالات 50 هېوادونه دي. دوی دومره غټې موضوعګانې په ډیپلوماتیک کې دستګاه کې، په استخباراتي دستګاه کې، په نورو لوړو اقتصادي او سافټویرو په دغو دستګاهګانو کې او حتی په خپل اګریکلچر کې دوی په دومره لوړو قوي پوزیشنو باندې مصروفه دي. که چېرته دوی له دغو پوزیشنونو راځي، دا د ماجرو کارونه کوي، بیا به هغه پوزیشنونه بل چاته پرېږدي او یا به هماغه اداره دوی له لاسه ورکوي. فیسبوک به له لاسه ځي، ګوګل به له لاسه ځي، په مقابل کې چین او هند او نور هیوادونه عین رقم پلیټفارمونه ورته جوړوي. ځکه د دوی سی او خو لاړ په زراعت کې مصروف سه، مکسیکنی خو لاړ زراعت یې پرېښوده.
د دوی یو بل سپین چې ګوګل ته کار کاوه او سافټویر انجینر و هغه لاړ د وینډو سافټویر انجینر په ځای باندې کېناسته نو چې هغه هلته لاړ د یو بل د سټیټ ډپارټمنټ یا د بل یو میشن چې په مخ باندې په افریقا کې بو هغه یې پرېښوده یا به ګوګل سکوت کوي یا به افریقا پرېږدي ځکه ته سپین په یو وخت کې دواړه کاره نشي کولی په دې باندې ریپبلیکن پیږي دوی صرف او صرف دغه شي ته کوشش کوي چې یو څه اندازه پورې منظم کړي په یو وار باندې ډېر رانسي چې د ملټ کولو طاقت یې ونه لري په دې باندې ما په افغانستان باندې خبرې کړي د افغانستان کاپي دلته هم راځي کله چې افغانستان کې ما به دا مثال ورکاو چې شارینو ولې شارینو نس شارینو د دې په خاطر شارینو نس چې ظاهرشاه په وخت کې به ښار ته مثال د کال 500 کسان راتلل بیا به 1000 کوره راتلل 1000 کوره به راغلل که په دې کې به 50 وردګ راغلل په هغه کې به مدغم سول په شارینو کې به مدغم سول په کابل کې 10 به لوګریان راغله مدغم به سول هر کال یې دغلته هدیره جوړه کړې وه د ادغام چې دا د یو ملي هغه لپاره ډېر ښه ادغام و چې پښتو پارسي دې نه کې پاللی ښه علاجي او ګاڼه یې جوړه کړې و خلک یې مدغمېدل کله چې جهاد شروع سه د 1000 کورو په ځای باندې یو ناڅاپه 1 لک کورونه راغلل 2 لکه کورونه سول 1 میلیون کورونه پنجشیریان او لوګریان او وردګ او دا ټول راغله دلته و په ښار کې ټول 2 لکه ښاریان یا 3 لکه ښاریان 3 لکه ښاریانو دا پوتنشل نه درلود چې 1 میلیون غیر ښاریان ځان کې جذب کړي نو دوی څه وکړه د کلیوالو دا کار وکړه چې دا یو 3 لکه کسانو کې 2 لکه ترې وتښتېدل خارج ته لاړل که نور وسې نه کېده پاکستان او ایران ته لاړل 1 لک پاتې سول 1 لک د دې په ځای چې 1 میلیون ځان کې مدغم کې 1 لک ورسره خره سول ورسره بیا کل سول او هغه 1 لک لاړل اوس ته ماته د کابل بارکزی نشي پیدا کولی چې هغه د پخوانی بارکزی پاتې هغه باندې د پنجشیري او د وردګ تاثیر اوس او د لوګري هغه خراب ښه ریپبلیکنان چې د هغه نه ډارېږي دوی وایي چې دوی ټول راجګېږي ښار ته راځي لوی ښارو ته نیویارک ته راځي ورجینیا ته راځي کالیفورنیا ته راځي د غټ غټ ښارو ته راځي حتی ټکساس یې په سر اخیستی ده د دې په ځای باندې چې اوس 2 لکه کورونه موږ له افغانستان نه روباسو او دا موږ 1000 او 2000 راباسلی دا به موږ په 100 کالو کې مدغمول بیا به 15000 نور راتلل دوی دغه رقم امیګریشن غواړي چې په دوی باندې بوج هم نسي او ادغام صورت ونیسي مګر یو ناڅاپه امیګریشن لارې ګلوبلایزیشن ده ګلوبلایزیشن شروع سه په لکونو په میلیونونو انسانان راځي او دلته به چیم زیږوي نو دوی ته د ادغام یا میلټینګ چې دوی امریکا ته به ویلي امریکا از میلټینګ پارټ امریکا دغه میلټینګ پارټ خاصیت له لاسه ورکوي او د دغه خاصیت له امله چې شي کېږي د دې په ځای باندې چې امریکایي یا سپین امریکایي مهاجر ځان کې مدغم کړي سپین امریکایان دي لګیا دي څوک پښتو زده کوي څوک عربي زده کوي څوک چینایي زده کوي او ورو 200-300 کاله وروسته به دوی مهاجر شوي د دې په ځای چې هغوی مهاجر ځان کې مدغم کړي دې باندې ریپبلیکنان ډارېږي او دا شی د ریپبلیکانو چې دا بېځایه هم نه ده اوس یې اقدام ډېر ناوخته کړی دی باید 50-60 کاله پخوا دا اقدام کړی وای زه د امریکا په دې ټولو شیانو باندې مې سر هم خلاص د تاریخ خبرې ته راځم که موږ او تاسو که ریپبلیکنان ویښیاري دوی موږ نه ولې نه ډارېږي موږ باید د چینایانو او د هندوانو د مکسیکنیانو لابیستان ځان جوړ نه کړو موږ په د امیګریشن کې ځان مفت جفت ویلی ده او موږ داسې کوشش کوو فکر کوو چې زه او مکسیکنی او تورای او هندو او چینایي په یو کټګرۍ کې موږ افغانان لا تر اوسه د ماینارټي هغه ټیکټ هم نه یو برابر شوي ماینارټي په خپل ذات کې یو څه پرسنټیج خلک دي چې هغه ته پوره کې تا ته ماینارټي درکوي ادروایز ته نمبرز کې راځي دغه اوس 2 لکه کسکورو سره بیا هم که موږ او تاسو یو لابي وکړو چې موږ ماینارټیانو کې راولي نو موږ به ډېر غټ کار کړی موږ تر اوسه پورې د ماینارټي له ټیکټ نه ګټه نه سو اخیستلی ځکه موږ ماینارټي نه یو موږ چې کله حسابوي موږ په فیصدۍ کې نه راولي موږ نمبرز کې راولي مثلا دومره اوس که تاسو سروېګانې ته وګورئ دوی په سروې کې وایي چې 2% ایژن دي یوه سروې ما پخوا کتلې وه د پوهنتون په وخت کې 2% ایژن ښودلي وو 12% لټینو ښودلي وو 14% توریان ښودلی وو موږ او دا نور ټولې راغیستي ویلي وو چې دغه ټول به م 1% یا به 2% که وچ لږ د افغانانو پوښتنه ترې وکړي نو افغانان درته په فیصدي کې نه راولي چون ماینارټي کې دې ځکه نه راولي نو ته یې ښایي چې 1 لک افغانان مثال چې دا موږ په راروانو 500 کالو کې هم موږ په فیصدي کې نه راځو که دلته څوک وایي چې د امریکا
په هغه کې افغانان 9% یا 1% خلک سول. نو موږ ته ډار نه ده پکار. دویم موږ نه په ولې نه ډارېږي چې دا هم کلچرل انتروپولوژي ده. موږ نه دوی باید ځکه ونه ډار سي او دا موږ ریپبلیکانانو ته ویلی سو چې ګورې افغانانو سره به تاسو دا کار نه کوئ، هغه هم بالخصوص پښتنو سره. یو خو دا ده چې موږ له امریکا نه ډېر لرې پراته یو، موږ بارډر ورسره نه لرو. که لاتینو نه دې په دې وډار سي، له چین نه دې په دې وډار سي. چین 1.5 میلیارډ انسانان دي، که د دوی 0.01% خلک هم امریکا ته راسي او راځي اقتصادي کوي د په سلو طریقو باندې راځي، نو دوی باندې تاثیر کولی شي. هماغه کسان دوی 50 میلیونه کېږي. موږ په ټوله دنیا کې مثال 100 میلیونه 80 میلیونه انسانان یو. موږ چې امریکا ته هر څومره ډېر راسو، اول لرې پراته یو، دویم لږ یو، دریم ډېر ته پیسه داره نه یو، څلورم بېرته د کور د افغانستان لپاره یې تګ راتګ ټکټ نه لرو، پنځم دا، شپږم دا، اووم، اتم، لس، شل شیان دي چې د ادغام لپاره موږ افغانان ډېر، او همدغه وجه هم ده چې په امریکا کې وګورې افغان زر بدل سوی نسبت چینایي ته، نسبت هندو ته. هندوان 1.4 1.5 میلیارد انسانان دي او هندو ځان نه بدلی، نه رنګ بدلیږي. بل د موږ دا پستو کوي، دوی سره موږ وایټ کې راځو. دغه اوس که تاسو فورمې ډکوئ، تاسو اکثره وایټ وګورئ، ځان ته وایټ ولیکئ. هغه لږ چې ډارک دي هغه هم دلته په امریکا کې وایټ کېږي، ځکه د خوراکونو د اقلیم نه وروسته چون د موږ جینیټیکلي موږ وایټ یو. نو موږ ته دوی دومره خوشحالېږي، او دا باید موږ دوی ته قناعت ورکړو، لکه ایریش ته یا انګریز ته یا فرانسوي ته یا جرمني ته چې خوشحالېږي. موږ همدغه رقم ایلن ماسک او د مایس فرق نشته. ایلن ماسک څنګه زر هغه برن اون ریز هم نه ده دلته راغلی ده، مګر ایلن ماسک ځان اډجسټ کړي، انګلیسي زده کړه، کواره یې سپینه ده، اولادونه ټول سپین راځي. نو زه همدغه رقم ته یم، رنګ مې سپین ده او دا او دا او دا. نو دوی ته موږ ویلی شو بالخصوص دا موضوع په پښتون باندې ښه تطبیق کېدی سي. یعنې موږ ریپبلیکنان دې ته قانع کولی سو، امریکایان دې ته قانع کولی سو. که چېرته دوی چینایان مثال 100,000 کوره راپرېږدي، موږ باید 50,000 کوره راپرېږدو. خو دلته زه تفصیل باندې نه غږېږم چې وخت ورباندې ضایع نه سي په نورو سپیسونو یا ټیک ټاک کې چې ډېر خلک وو، بیا زه په دې ټول تفصیل ورکوم. معنا د منظور د ما چې د منظور د ما دا ده، کم موږ او تاسو ښه پالیټکس وکړو په امریکا کې، نو په امریکا کې که په بیروکراسۍ کې ریپبلیکنان جای ورکوي، باید افغان ته ورکړي، باید پښتون ته ورکړي. ځکه چې هماغه د ما څو دلیلونه مې درته ویل، داسې 10 دلیلونه نور هم ما سره شته چې تاسو زه دلته موږ حتی انګریزي زده کولو کې چینایي چې 100 کاله انګریزي زده کړي، د اولاد به بیا هم د کانسټنټ الفابیټک سره مشکل لري. موږ پښتانه چې یو خپله کانسټنټ الفابیټک ډېر زیات سټرانګ او قوي لرو، لکه اړې، ڼ، ډال، ګاپ، دا او دا او دا. نو کوم پښتون چې انګریزي زده کوي هغه ایکس اکسنټ نه لري. بس د موږ ماشومان که پښتو زده کوي، انګلیسي زده کوي، حتی که دلته برن ریزم نه وي، دوی به داسې غږېږي لکه کواره به یې سپینه وي، لهجه به نه لري. او امریکایانو ته سپینو امریکایانو ته دا ډېره مهمه ده چې ته باندې وځې او ته وایټ حساب سي او فورمې کې وایټ ولیکې، که دوی هغه د ریس هغه ته راسي. نو موږ دوی ته دا قناعت ورکوی چې وروره په پښتو کې در شریک یم، په کانسټنټو یا په انګریزي کې در شریک یم، لرې درنه پروت یم، تا نه دلته د چوکیو جنجال در سره نه کوم. د ما فیصدي چې دغه 500 کاله وځي، زه افغان دلته له 1% نه زیاتېږم په امریکا کې. نو زه باید ریپبلیکن سم او خپلو افغانانو ته او بالخصوص پښتنو ته وایم چې وروره د موږ جدایي باید له ډیموکراتانو نه وسي. او دا د دې په خاطر هم نه وایم ځکه کور ویلي مې مخکې درته ویلي چې وروره کوم پښتون یا کوم افغان په کوم دین کې تا ته راغلي، دوی کرسچن دي. کرسچن له اسلام سره هېڅ مشکل نه لري. وابه جان دي هغه خلک چې هغه ایتیستان دي، اکثره ایتیست چې وګورې په ډیموکراتانو کې ده، اکثره فری تینکران چې وګورې په ډیموکراتانو کې ده، اکثره خو ال جی بی ټي چې وګورې په ډیموکراتانو کې ده. نو چې نه ال جی بی ټي ورسره منم، نه فری تینکري ورسره منم، نه ایتیستي ورسره منم، نه مې کلچر او کلتور او فرهنګ چې ده. که کنټري سایډ د امریکا ته لاړ سي، دوی په غټو غټو کورو کې اوسېږي، انګور ورسره اوسېږي. د موږ او تاسو پښتنو غوندې دوی دیکاني کوي، دوی سره بچي اوسېږي، دا غزین خلک چې وظیفې کوي هغوی ایران درته پاتې کېږي، او ډیموکراتان په د اپارتمانتو والا دي. یعنې دغه هزاره باید ډیموکرات سي په افغانستان کې، هزاره باید ډیموکرات سي او پښتون باید ریپبلیکن سي. دا زه ټولو پښتنو ته زه قناعت ورکوی سم په دې کار. او دا تا چې دا خبره وکړه، دا که موږ صحیح ډیموکراتانو سره هغه سره کېنو ریپبلیکنانو سره، زه ورته وایم چې وروره موږ 1 میلیون یا 15 لکه کسان یو، موږ ټول موږ او تاسو موږ په خبره سره پوه کې تاسو موږ پورې ولې لګېږي. ما د لاتینو، ما د افریقایي، ما د حتی عرب سره مې د ژبې مسله ده. هغه لحم دجاجة لذیذة ولا لحم، عرب چې مړ کې هغه تا سره انګریزي باندې نه پیږي، ځکه هغه ډال نه لري، هغه ڼ نه لري، هغه اړې نه لري، د غضب کې اته هغه توري چې تیل لري دی نه لري.
ایرانی هم دغه مشکل ورسره لري. نو چې ایرانی در سره لري، عربي در سره لري، زه در سره بیا ورته وایم نه د پستوکي مشکل جل در سره لرم، نه د ژبې مشکل در سره لرم، نه د دین مشکل در سره لرم، نه د رواجو در سره لرم. موږ د اپارتمانتو خلک نه، موږ په کورو کې غاړ غاړ کورونه ټول ګډ سره اوسېږو، تاسو هم ګډ سره اوسېږئ. نو موږ او تاسو جناب همدرد صاحب آوټ اف د بلو د چا خبره بای ډیفالټ موږ 90% ریپبلیکنان یو، د امریکا ریپبلیکنان یو موږ. نو چې موږ ریپبلیکنان یو او ریپبلیکنان چې دي موږ دوی ته خیر هم رسولی شو، موږ دوی د سندرې غږ هم سره ځي. موږ دا اوس په غضب باندې ریکې کړي یو چې ډیموکراتانو سره ځکه نه چلیږو چې ډیموکراتانو کې د پاپولیشن خبره ده. په پاپولیشن وایز باندې افغانان ډیموکراتان په ځان کې نه حسابوي، ځکه موږ په پاپولیشن د ډیموکراتانو کې که راځو نو موږ ممکن لسم هغه قوم یا شلم یو چې په شلم ډیموکراتانو کې موږ ته څوک غوږ ونیسي. په ریپبلیکنانو کې موږ په شلم کې نه راځو، که موږ دوی سره په خبره پوه سو چې دوی امیګریشن سره کار نه کوي. تا ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، امیګریشن کم دوی ته راځي. نو که دا راځي ما ورته په اول کې که رانسو، په دویم او په دریم کې موږ د ریپبلیکنانو پر ردیف کې راځو. که دوی کانګرسمین ټاکي نو دوی کوټه ورکوي، په کوټې کې ما ورته پښتون ته دا کوټه راکوي. دا د پېښور پښتانه ته دغه د پښتون موضوع سره لږ هغه موضوع را جوړه که ځکه د پښتون زه دې چې کای سویر ان مای ګاډ که زه متعصب نه تعصب کوم او نه دا شی ماته ډېر مهم ده، مګر دلته خبره د نسل او د ډي ان اے او د کواري او د جینز ده. جینز د ما د پېښوري سره جوړ ده، د ما له هزاره سره جوړ نه ده. په امریکا کې زه د هزاره نه دفاع نسم کولی، مګر د پېښور د 400 له پښتون نه ځکه کولی سم چې زه دوی ته وایم چې موږ پښتانه له تاسو سره په یو جین او جینیټیک او په مسلې کې یو شی یو. هزاره او هزاره تاسو سره په لاره ځي نه چې مړ یم کې ریپبلیکن چې دي هزاره ته لیفټ هم نه ورکوي. تاجک چې دي هسې ځان په تاجک کې بولی، تاجک او د پښتون هېڅ مشکل نشته. په امریکا کې یو د ژبې مسله ده چې ایران له تاثیر لاندې راغلي دي او هغه ژبه به موږ ورسره لږه برابره کړو. په افغانستان کې هسې نه موږ دا ژبه جوړو. پښتو چې دوی هلته سمه زده کړله، هغه د اړې اونون مو په زده کړه، دوی دلته تاجکان دي د ټکټ نه چې کوم موږ لرو د ټکټ نه تاجک ګټه اخیستی شي. ازبک، ترکمن او هزاره دې ټکټ نه ګټه نشي اخیستلی متاسفانه د ریپبلیکن. هغه به خپل ټکټ ورته د ترکانو یادوي یا به خپل ټکټ د فارسیانو ورته یادوي. هغوی کې زه کار نه لرم، که هغوی رقم ځان جسټیفای کوي هغه د هغوی خپل کار ده، مګر زه ځان د پښتون په توګه ورته جسټیفای کولی شم چې ورور د ما دا مسله ده. ټو میک لانګ سټوري شارټ، موږ او تاسو ریپبلیکنانو سره چلیږو او ریپبلیکنان مجبور مکلف دي چې موږ او تاسو سره واک راکړي، مجبور مکلف دي چې موږ ته وزارتونه هم راکړي، موږ ته ولایتونو ته هم ټکټ راکړي، موږ ته هاوس اف ریپرزنټیټیو ته هم ټکټ راکړي، د موږ اولادونو ته موږ کوم کسان چې راولو او موږ د خپل خط باید معلوم کړو. د افغان سړي خط نه ده معلوم. موږ هسې وایو ډیموکرات دی ما ته یو افغان راځي چې ودې وایي چې یو ډیموکرات سناتور یا یو ډیموکرات کانګرسمین یا والي له ما سره د دې په خاطر باندې ښه کوي چې زه ولا افغان یم. هېڅ ولا که دې په کیسه کې مي په پروا دې هم نه لري. او ریپبلیکنان دا کار باندې کوي چې دغه د روزانه مو کله له یوې تروریستي ډلې پورې تړي، کله له بلې پورې. دغه موضوع د موږ له افغانستانه خرابه ده. دوی فکر کوي موږ ته دوی ته دا فکر موږ وراچولی، د انګریز ته هم فکر وراچولی، امریکایي ته هم فکر وراچولی چې وروره موږ د تا دښمنان یو، موږ پښتانه امریکا د تا دښمنان یو. دا موږ ورته سهار هم وایو، غرمې هم وایو، ماښام هم وایو. دوی چې کله د افغانستان هغه ته لاړ سي، روټس ته د پښتون روټس یې وګوري، پښتون له امریکایي سره جنګ کړی، د طالب په نوم باندې جنګ ورسره کړی ده، انګریز سره د پښتون په نوم باندې جنګ کړی ده. دغه اوس هم چې غږ وکړي مرګ په وروسته امریکا پښتون چیغوي. که چېرته پښتون ځان وپېژانده او دا زه چې کوم رقم خبرې کوم دا خبرې موږ دوی ته وکړو او دوی ته موږ هم په افغانستان کې دغه ورکړو، کینات ورکړو او دا چا خبره تضمین ورکړو، دلته هم ورکړو. افغانستان والا باندې به خدای پاک هم رحم وکړي، دي چې نه به دوی رحم ور باندې په دې شروع کړي چې خلکو دغه د تا خلک دي، هغه یهود بیچارهګان چې دي اسرائیل، هغوی سره به یو وخت کې ما ډېرې خبرې مبرې کولې. هغوی وایي درته نارې درته وایي د ما او د تا رواج یو شی ده، د ما او تا کلتور یو شی ده، د ما او تا فرهنګ یو شی ده، حتی تر دې اندازې یو شی ده چې کله کله وایي چې you are the last tribe او بیا ځینې وایي چې not the only 12 last tribe. دوی وایي چې د موږ هرې قبیلې نه خلک ورک دي، هغه هرې قبیلې نه چې ورک دي، شینواري او اپریدي او پلانکی او ډنګري دا نومونه هم درته واخلي، هغه درته زړه در وړي، ته سیخ ور وړي، د چا لپاره سیخ ور وړي، د پنجابي لپاره سیخ ور وړي. ځکه پنجابی وایي چې د ما له اسرائیلو سره جنجال ده، د اسلام په نوم باندې تا ته پنجابی اوس مسلمان څه،
او ته دی چې ورسره څه رقم ته معاملې کوي ورسره کوي مګر هم جنګ په تا کې یا د سعودي عربستان یا د کوم بل عرب په سر باندې زه له یهود سره نښته یم. یهود زړه در وړي ته سیخ ور وړي، امریکا زړه در وړي ته سیخ ور وړي، انګریز زړه در وړي ته سیخ ور وړي. ولې ور وړي؟ ښه بیا چې په همدغې باندې موږ او تاسو او د ما دغه په سپیسونو کې ټول کمپاین د همدغې لپاره ده چې موږ او تاسو نړیوال او ګلوبل پالیټکس باید د پښتون په نوم باندې وکړو او موږ خپل نسل باید وپېژنو چې موږ نسل څوک ده. که اریایي یې اصل اریایي ته آی سویر ان مای ګاډ اصل اریایي پښتونه ته دا نور چې دي څوک هېڅ په ځان نه دي پوهي، نه د پنجابي نسل معلوم نه چې کوم پلو ته به دی زغلي او نه د دې نورو نسلونو د ترکانو دي نه پوهېږم کوم پلو به ځي بل پلو به ځي. مګر زه لږ یم اخري خبر د ما ده د موږ انګریز سره وخت تېرېږي، د موږ امریکایي سره وخت تېرېږي، د موږ یهود سره وخت تېرېږي، اسرائیل سره یهود به نه ورته وایم. په دیني لحاظ مې ورسره تېرېږي، په فرهنګي لحاظ مې ورسره تېرېږي. د ما ټول بحث دا ده چې په دغې باندې موږ کار وکړو. خلک ټول لاړل لکه چې تنګ شول. مهرباني زه به هم بیا مایک بند کړم. رهبره همدردم چې لاړ نو دنه معلومیږي چې ټول لاړل. لاړل ته راته به یې په زنګ راته راغلی